د پښتونخوا صوبې په 400 ضلع کې د زیات سیلابي اوبو له وجې د څاروو پالونکو او کروندګرو لپاره څاروي د ناروغونو ساتل یو لویه ننګونه ده، ځکه چې نه یوازې د سیلاب له کبله په ټوکې ولاړ غیاګانې ختمې شوي او څاروي د خوراک کمی سره مخ دي، بلکې مسلسل په لون ځای او درېدو سره یې په خپو کې چینجي پیدا شوي دي چې ورسره د څاروو مدافعتي نظام کمزوری شوی دی. پالونکي وایي د سیلاب په مهال یې څاروي محفوظه او لرې ځایونو ته پیادل بوتلي وو چې اوس پکې کمزوري لیدل کیږي او د پایو پیداوار کې کمی هم راغلی دی او ډاکټران ورته راغلي وو او ویکسین یې ورکړي دي. دا څاروي موږ سیلاب کې ویستیو او ډېر مزل یې کړي، ګرمۍ خراب کړي، موږ دلته راوستو او ستنې ورته ولګولې. زما څاروي دغه شوي مټې والې وې مزل سره، مونږ وس نه کېدو چې په ټرالۍ کې یا په ګټو کې مچولي او بل خوا مړي وو. زمونږ ټول د کشتونو د دغه څاروي دي، دا 2-3 رانه پکې مړه شوي هم دي. یو خره رانه پکې مړه شوې ده د 50,000 روپو، یو چیلې مړ شوی دی، یو دا واړه بچي خو رانه ټول بس هغه دغه خبره چې تلو راتلو سره ختم شو مړه شو او دغه شان د مې هم بیمارې دي. نو دا اوس ډاکټران چې دي نو دوی راغلي دي او موږ ته راستنې منې وکړي. د 400 ضلعي انتظامیې لخوا په خپرو شوو شمیرو کې ویلي شوي د سیلاب له امله 800 څاروي مړه شوي او 11,000 ایکړه د کرکلي ځمکه په بشپړه توګه تباه شوې چې ورسره غیاګانې هم کمې شوي دي چې نیغ په نیغه ورسره څاروي د خوراک د کمی سره مخ دي. ځینې کروندګر وایي څارویو ژوند یې اغېزمن شوی او ویکسین ورته لا تر اوسه نه دی میلاو شوی. یاره چې دغه شي نه نیو خبره نه ډاکټران راغلي دلته کې که نه او نه ویکسین کړي دي. ویکسین نه خو ټول څاروي زمونږ پاتې دي بقایه کې دي او د غیا انتظامات هم ډېر زیات خراب دي. لکه چې کومې غیاګانې تقریبا 100 لک روپو غیا مونږ ته ولاړه وه ټوله ګډه وډه شوه که نه. سیلاب څښاکه جوارونه ټول هغه خراب شو او اوس زر وخت کې حالات ډېر زیات خراب دي د غیا. د څاروو د ناروغو پوهان وایي دا مهال په څاروو کې ګلګوټو، چینجي او انتراکس ناروغۍ رامخته شوي کوم چې په 40 ساعتونو کې څاروي وژني. د څاروو او د پایو د پرمختګ اداره لایو سټاک چارواکي وایي په 400 ضلع کې 4 لکو پورې غوین او 15,000 پورې میخین څاروي دي او هغوی ته ویکسین لپاره 8 ګرځنده ټیمونه ترتیب شوي دي. کم د مرضونه سیلاب سره دغه اوربریک کیږي یا وبایي شکل اختیاري نو د هغې ویکسین کوو لګیا یو. دلته مې ویکسین وکړله او د چینجو دوایانې او چې کم په موقع باندې کم مرضونه دي نو د هغې دوایانې هم خلکو له ورکړې، علاج معالجه هم وکړله او دغسې زموږ تقریبا 8 ټیمونه جوړ شوي دي چې هغه د مختلف علاقو کې د سیلاب لګیا دي کار کوي. د میرزا ډېر نه راواله تر د اګری او شابړه او د جنګي پورې دا زموږ کسان لګیا دي او هغې چې دی د مرضونو د خلاف چې دی هغې مخنیوي هم کوي، ویکسین هم کوي او سیلاب والا کم علاقې چې دي هغې کې موږ دوایان هم ورکوو. په پښتونخوا کې د شوي سیلابونو وروستو یو شمېر پالونکي سره د خپلو څاروو د کورونو بې ځایه شوي دي د څه له وجې چې پالونکي څاروي د ویکسینو نه پاتې شي او چارواکي وایي باید هغوی د خپل نږدې هسپتالونو ته ورشي او خپل ځای ځایګي او څاروي دې ورته په ګوته کړي چې د علاج نه پاتې نشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز 400.